جانې خیرت خدای خفه ښکارې. ځکه خفه یم چې یو څه مې یاد شو. کیدای شي راته ووایې چې په تېر لوست کې مو څه ولوستل؟ نارنج جانې په تېر لوست کې موږ د معدې او کولمو په هکله زده کړې کړې وې. ولې دا پوښتنه وکړه؟ د ما په اند د نارنجي څخه تېر لوست هېر شوی و او په دې بهانه له موږ څخه پوښتنه وکړه. نه داسې خبره نه ده. زما لیاقت خو تاسو ټولو ته معلوم دی. ښه نارنجي نو دا راته ووایه ولې دې له موږ نه پوښتنه وکړه؟ یوه ورځ د نورو نارنجیانو سره د ونې پر یو شاخ ناست او کیسې مو کولې چې ناڅاپه له یو کوره د ژړا غږ مې واورېد. پوه شوې چې ولې ژړل؟ زما په اند چې کوم څوک ناروغه شوی و. غږ مې واورېد ویل یې لکه چې اپنډکس شوی دی. څه دې ویل؟ اپنډکس؟ که د اپنډکس په هکله پوهېدی نو ما به ورسره مرسته کړې وه. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو، څنګه یاست؟ د بیولوژي صنف ګرانو لیدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. هیله مند یم چې روغ جوړ به وئ. خوښ یم چې د بیولوژي صنف یو نوی درس په ګډه سره لولو. نارنجي جانه وامې اورېدل چې د اپنډکس په هکله مو خبرې کولې؟ هو یو وخت د ونې پر یو شاخ ناست وم. د ژړا غږ مې واورېد چې ویل یې د کولمو اپنډکس یې چاودلی دی. زه حیران شوم چې اپنډکس د کولمو په کومه برخه کې دی. ښه نارنجي اپنډکس په نن درس کې لولو. نو راځئ چې خپل لوست پیل کړو. لکه څرنګه چې وینئ زموږ د نن ورځې درس لویې کولمې د هضمي سیستم ناروغۍ او حفظ الصحه ده چې دغه هدفونه پکې شته دي. د درس هدفونه لوی کولمې او دندې د هضمي سیستم ناروغۍ یعنی نس ناستی، قبضیت او د اپنډکس میکروبي کېدل، د هضمي سیستم حفظ الصحه. معلم صاحب حفظ الصحه څه ته وایي؟ د بدن د روغتیا او د سلامتیا پاملرنې ته حفظ الصحه وایي چې موږ د نن ورځې په درس کې د هضمي سیستم د حفظ الصحې په هکله بحث کوو. نو له لومړي هدف څخه یې شروع کوو. دا د لویو کولمو انځور دی چې 1.5 متره اوږدوالی لري او قطر یې 7.5 سانتي متره دی. د لویو کولمو په پیل کې چې کومه غده شتون لري اپنډکس نومیږي. دا څه ډول مواد دي چې لویو کولمو ته نه هضم شوی ځي؟ دوه خبرې دي. یا مواد له کوچنیو کولمو څخه تښتېدلي دي او یا معده او کوچنۍ کولمې د هضم توان نه لري. زما په اند په لویو کولمو کې هضم نه ترسره کیږي. زما په اند د لویو کولمو دنده د اضافي توکي ذخیره کول دي. ګرانو زده کوونکو له ناهضم شویو موادو څخه مو موخه ځینې پروټینونه او شحمونه دي چې په کولمو او معده کې نه دي هضم شوي. د مثال په ډول زموږ بدن د سلولوز د هضم وړتیا نه لري او له بدن څخه بهر کیږي. نو کیدای شي راته ووایې د لویو کولمو دنده څه دی؟ هو زلمی جانه په لویو کولمو کې ډېرې بکتریاوې ژوند کوي چې زموږ د بدن اړین ویټامینونه ترتیبوي او دا ترتیب شوي ویټامینونه بیا پوتاشیم، سودیم او 90% د اوبو آیونونه له ناهضم شویو خوړو څخه جذبوي. استاده ومو وویل چې په لویو کولمو کې د هضم عملیه نه ترسره کیږي، یوازې توکي جذبیږي. هو او بیا لویې کولمې له 12 تر 24 ساعتو نه وروسته خواړه له بدن څخه اطراح کوي او په دې طریقه د هضم پروسه پای ته رسیږي. معلم صاحب که زموږ هضمي سیستم لکه معده او کولمې زخم شي یا په سمه توګه خپل فعالیت ترسره نه کړي نو هضم بیا څرنګه ترسره کیږي؟ هو حسن جانه که د درس موخو ته پام کړی وي موږ د هضمي سیستم د ناروغیو یادونه کړې وه. هو معلم صاحب. ګرانو زده کوونکو اوس راځئ چې د هضمي سیستم ناروغۍ ولولو. معلم صاحب موږ ولې د هضمي سیستم ناروغي لولو؟ د دې لپاره چې وګورو چې دا ناروغۍ د هضمي سیستم په پروسې کې کومه ستونزه جوړوي او که نه. زما په اند د دې لپاره چې میکروبونه ژوندي موجودات دي او د ناروغۍ لامل کیږي لولو یې. کیدای شي د هضمي سیستم سره زموږ د روغتیا د اړیکو د پیدا کولو لپاره وي. او دا هم کیدای شي چې دا ستاسې ټول ځوابونه غلط وي. نارنجي جانه همصنفیانو دې په یو ډول ځواب درکړ خو زموږ موخه د دې ناروغیو پیژندنه، وقایه او درملنه ده. استاده اوس کومې ناروغۍ لولو؟ موږ په نن ورځې په لوست کې نس ناستی،
قبضیت او د اپنډیسیټ په هکله زده کړې کوو. دغه ناروغۍ د خلکو ترمنځ ډېرې معمولي دي او بیولوژي په دلیل پوهیږي ځکه بیولوژي په زړه پورې ده. بکتا جانه لومړی به یوه دمه ونیسو، له دمې نه وروسته به د هضمي سیسټم ناروغۍ ولولو. سمه ده؟ سمه ده معلم صاحب. ګرانو لیدونکو یوه لنډه دمه لرو، له دمې نه وروسته خپل درس ته راګرځو، له موږ سره پاتې سئ. بیا هم ښه راغلاست. هیله ده تر دې ځایه به مو ډېر څه زده کړي وي. ښه ګرانو زده کوونکو خپل لوست ته ادامه ورکوو او د هضمي سیسټم لومړۍ ناروغۍ لولو چې نس ناستی دی. ښه په خپلو کتابچو کې نوټ کړئ. نس ناستی هغه حالت دی چې کله کولمې اوبه جذب نشي کړای او په متواتر ډول یې اطراح کړي. کله چې لویې کولمې اوبه جذب نشي کړای او په متواتر ډول یې اطراح کړي، دې حالت ته نس ناستی وایي. د نس ناستې پر مهال بدن اوبه، اړین توکي او مالګې له لاسه ورکوي چې دا حالت بدن ته ګواښونکی دی. استاده نس ناستی څرنګه رامنځته کیږي؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. د دې پوښتنې د لا پوهاوي لپاره یوه انځوریزه بسته ګورو. لکه څرنګه چې وینئ د اوبو ککړتیا، غیر صحي خواړه، باکتریا، ویروسونه او د ځینو درملو په وړاندې حساسیت د نس ناستې عوامل دي. خدای مو پر دې ناروغۍ مه اخته کوه. هو نارنجي جانه، خو تشویش مه کوئ، دا ناروغي درملنه لري. څوک راته ویلی شي درملنه یې څه ده؟ استاده کوم توکي چې بدن د لاسه ورکوي بیرته باید ترلاسه کړي لکه اوبه. او همدارنګه د قوي خوړو په خوړلو سره خپل د بدن مقاومت لوړ کړو. ډېر ښه. د نس ناستې پر مهال د نورو خوړو ترڅنګ اوبه، چای او د ORS محلول هم باید وکاروو. استاده د ORS محلول څه ته وایي؟ ORS د اورل ریهایډریشن سولوشن مخفف دی چې د دې په مرسته بدن ضایع شوي مواد بیرته ترلاسه کوي. د نس ناستې پر مهال کله باید ډاکټر ته ولاړ شو؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. نو راځئ چې وګورو چې په کوم حالت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړو. کله چې تبه له 8.5 درجې د سانتیګراد او یا له 101.3 درجې د فارنهایت څخه لوړه شي، د معدې خوږ موجود وي او په مدفوعه موادو کې وینه وه، په همدې راز په 24 ساعتونو کې 6 ځله د حاجت رفع کول، ضعف، تږیوالی، سرګرځېدل، د خولې وچېدل، د ادرارو کمښت، استفراق او د نس ناستې تداوم له 48 ساعتونو څخه ډیر شي او په نویو زیږېدلو ماشومانو کې له 40 ساعتونو څخه ډیر شو، ډاکټر ته باید مراجعه وکړو. استاده زه نه پوهېدم چې دا نس ناستې به دومره ګواښونکی وي. هو په ماشومانو کې خطرناکه ده. اوس د هضمي سیسټم دویمه ناروغۍ لولو چې هغه قبضیت ده. کله چې لویې کولمې له حد نه زیاته اوبه جذب کړي او د دفع پروسه له ستونزې سره مخ شي، دې حالت ته قبضیت وایي چې دا حالت د نس ناستې معکوس حالت دی. استاده دې ناروغۍ لامل څه دی؟ د دې ناروغۍ په لاملونو کې عصبي نارامي، رواني فشار او د کولمو ځینې پرازیټونه شامل دي چې په ناروغ کس کې د سر خوږ، د اشتها کموالی او کانګې رامنځته کوي. استاده د دې ناروغۍ درملنه څه ډول ده؟ د نس ناستې په شان ده که توپیر لري؟ حسن جانه توپیر کوي. د سابو، میوو او د سبوس لرونکي ډوډۍ خوړل د قبضیت په مخنیوي کې له موږ سره مرسته کوي او د قبضیت لپاره درمل هم شتون لري چې د ډاکټر په سپارښتنې سره باید وکارول سي. اوس نو راځئ بله ناروغي ولولو چې هغه څه ده. بله ناروغي د اپنډکس میکروبي کېدل دي. د بدن ښي لوري ته په بطن کې د لویو کولمو لومړنۍ برخه چې کوم ټیوب موقعیت لري هغه د اپنډکس په نامه یادیږي چې تاسو یې په تصویر کې هم کتلی شئ. استاده اپنډکس څه ډول میکروبي کیږي؟ بکتا جانه هغه داسې پیښیږي چې د اپنډکس برخه له مایع څخه ډکیږي او د بکتریا ودې ته لاره هواروي. د اپنډکس برخه میکروبي کیږي او شدید خوږ او درد رامنځته کوي چې دغه ناروغي د اپنډیسیټ په نامه یادیږي. راځئ چې علایم هم وګورو. د اشتها کموالی، د نامه په برخه کې شدید خوږ،
کانګې، مړه تبه او کله چې د ناروغ راس ته پښه قات کړو شدید درد احساسوي چې دغه د اپنډکس علایم دي. استاده درملنه یې څه ډول ده؟ د دغه ناروغۍ درملنه د عملیات په مرسته د اپنډکس غدې قطع کول دي. په دې خاطر موږ باید خپل حفظ الصحې ته ښه پام وکړو. استاده د دې لپاره چې ناروغ نشو څنګه موږ خپل حفظ الصحې ساتنه وکړو؟ معلم صاحب زه پوهیږم ویې وایم. مهرباني نارنجي جانه. په صابون او ګرمو اوبو باید خپله معده او لوی کلمې پرېمینځو. پوه شوئ؟ نارنجي جانه دا کار ناشونی ده. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره 2 تګلارې شته چې وقایه او درملنه ده. وقایه؟ معلم صاحب وقایه څه شی دی؟ نارنجي جانه دا چې وقایه څه ده او څه ډول وقایه وکړو، مدثر جان د کابل ښار له یو ډاکټر سره مرکه کړې ده چې په ګډه سره یې ګورو. ګرانو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. زه مدثر یم د هاضمي سیستم د حفظ الصحه د ساتنې لپاره د کابل ښار یو روغتون ته راغلی یم تر څو په دې هکله له ډاکټر څخه خپل معلومات ترلاسه کړم. ډاکټر صاحب سلامونه. په لومړیو کې کیدای شي ځان لیدونکو ته وروپېژنئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مدثر جان ډیره زیاته مننه د تا نه او د ستا د ټیم نه. زه ډاکټر دلاغا لالزی د داخله ناروغیو متخصص خوښ یم چې تا سره او ستا لیدونکو سره یو ځای یم. مننه. ډاکټر صاحب مننه. د هاضمي سیستم د ناروغیو د مخنیوي لپاره باید وقایه یې کړو. زما پوښتنه دا ده چې وقایه څه ده؟ مدثر جانه وقایه د مخنیوي په معنا ده، لکه څنګه چې په اسلام کې وقایې ته اولویت ورکړل سوی ده چې معالجې نه بهتره ده. نو د مخنیوي په خاطر باندې د هر مریضۍ په باره کې موږ باید خاصې کړنې وکړو تر څو پورې د هغې مریضۍ نه موږ په امن کې پاتې سو. کیدای شي ووایه چې کوم تدبیرونه باید ورته په پام کې ونیسو؟ د هاضمي سیستم حفظ الصحه، شخصي او د چاپیریال حفظ الصحې ته پام، د لاسونو مینځل، د پاکو او صحي خوړو او اوبو مصرف، د ډیرو ګرمو او سرو شویو خوړو څخه ډډه، د میوو او سبزیجاتو مینځل، له ډیر خوراک څخه ډډه، د خوراک پر مهال بیړه نه کول. ګرانو لیدونکو د ډاکټر صاحب په مرسته پر دې پوه شو چې څرنګه وقایه ترسره کړو تر څو ناروغه نه شو. زموږ ریپورټ پای ته ورسېده. تر بل ریپورټه مو خدای ته سپارم. ویې ویل چې وقایه باید وکړو. پوه شوئ؟ هو نارنجي. تر دې دمه مو لویې کولمې، د هضمي سیستم ناروغۍ او د حفظ الصحې په هکله مو زده کړې وکړې. که کومه پوښتنه نه لرئ چې یوه دمه ونیسو؟ نه استاده پوه شو. ګران لیدونکو یوه لنډه دمه لرو. له دمې نه وروسته زموږ زړه وړونکی فعالیت مه هېروئ. یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې برخه کې 3 فعالیته چې زموږ د روغتیا او ورځني ژوند لپاره ډېر اړین دي ترسره کوو. ګرانو زده کوونکو پام ورته وکړئ تر څو یې زده کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو موږ په ننني فعالیت کې د ORS محلول جوړول، د سابو او میوو مینځل او په سمه توګه د لاسونو مینځل زده کوو. استاده لاس مینځل مو یاد کړه. حسن نارامه ده چې خواړه چیرې دي. نارنجي جانه په سمه توګه باید زده کړو تر څو ناروغه نه شو. ښه د ORS د محلول له جوړولو څخه پیلوو. د ORS محلول څرنګه جوړ کړو؟ ډېر اسانه دي. موږ د ORS محلول د جوړولو لپاره پاکو اوبو، بورې او مالګې ته اړتیا لرو چې دا دلته شته دي. تاسو یې زما او د نارنجي د لارښوونو په اساس جوړوئ. سمه ده معلم صاحب. که مو ستونزه لرله ما نه پوښتنه کولی شئ. بېشک پروفیسور شوی د موږ پوښتنې ته هم ځواب راکوې. نه خپله یې نه وایم. ځواب یې له معلم صاحب څخه پوښتنه کوم. ښه لومړی په دغه لوښي کې 1 لیټر اوبه اچوو. په دویم ګام کې قاشوغې سره 8 قاشوغه بوره او 1 قاشوغه مالګه ور اضافه کړه او ښه یې حل کړه. ډېر ښه. حسن جان او زلمی جان به دا فعالیت ترسره کړي. معلم صاحب موږ دغه محلول جوړ کړ. اوس باید څه وکړو؟
په نس ناستې اخته کس باید په هر 5 تر 10 دقیقو کې دغه محلول لږ لږ وڅکي تر څو ضایع شوي مواد بیرته ترلاسه کړي. په یاد مو وي چې دغه محلول کولی شو د اوبو، مالګې او اوړو په مرسته هم جوړ کړو. استاده، له دې څخه وروسته د نس ناستې ناروغانو درملنه زه کوم. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، اوس به د سابه او میوو د پرېمینځلو سمه تګلاره زده کړو. او زما خدایه، دومره میوې او ترکاري به څوک خوري؟ نارنجي جانه، اول باید ښه پرېمینځل شي، که نامینځلې یې وخورو ناروغه کیږو. له خیره پیل به یې کړو. ښه، لومړی باید ترکاري او میوه څو ځلې په پاکو اوبو ومینځو، وروسته له هغه نه په جلا لوښي کې کیږدو او په جلا لوښي کې یو مقدار اوبه او یو مقدار کلورین پکې اضافه کړو او د اړتیا وړ میوه او سابه باید د 5 دقیقو لپاره په هغه لوښي کې کیږدو. حسنه، ووایه چې ترکاري ولې پکې ږدو؟ د پاکېدو لپاره. ځواب دې غلط دی. د دې لپاره ږدو چې ځان ته د کپ خیال وکړي او لامبو پکې وکړي. ډېر ښه، نو راځئ چې خپل فعالیت پیل کړو. دا سبزي له مخه څو ځلې پاکه مینځل شوې ده. فیصل جانه، ته په دغه لوښي کې نیم سرپوښ کلورین واچوه. استاده، زه څه وکړم؟ کله چې په سرپوښ کې کلورین سرپوښ ډک شول، ته ووایه چې بس. بس بس بس. فیصله، اشتباه دې وکړه، درنه ډېر شول. فیصله، اوبو ته په کتو باید نیم سرپوښ کلورین واچوې. تا خو د کلورینو سرپوښ ډک کړ. هو، ډېر شو رانه. صبر وکړه، بیرته نیم کلورین بوتل کې واچو. فیصله، لږ لږ پکې واچوه تر څو درنه توی نه شي. زما په اند باید قیف وکاروو. نه پوهیم چې قیف لرو که نه. آفرین حسنه، هو قیف لرو. ټیمي کار تل بریالی وي. انسانان له خپلو غلطیو څخه زده کړې کوي. که په ټیمي کار وکړو، هرې ستونزې ته کولی شو حل لاره ومومو. ګرانو لیدونکو، موږ د ټیم ټول غړي وتوانېدو تر څو د سم د حل لارې ومومو او ستونزې مو حل کړې. ستونزې موږ ته نوې لارې راښیي. تاسې په هره موضوع کې له خپلو ملګرو سره مشوره وکړئ او په ګډه ورته د حل لاره ومومئ. لکه څرنګه چې په سکرین کې وینئ، په ټولو برخو کې له خپلو ملګرو سره صلاح وکړئ، د یو او بل نظرونه واورئ تر څو د حل لاره ورته ومومئ. استاده، کلورین څه دنده لري چې میوې او ترکاري پاکوي؟ حسن جانه، کلورین په خپل ترکیب کې د میکروب ضد مواد لري چې کولی شي په سابه او میوو کې شته میکروبونه او بکتریاوې له منځه یوسي. موږ کولی شو د ذخیرو او څاګانو د پاکولو لپاره هم کلورین وکاروو. استاده، که کلورین نه وي څه وکړو؟ که چېرته کلورین نه وي، کولی شو له مالګې نه استفاده وکړو. ګرانو زده کوونکو، دا وه د سابه د مینځلو سمه تګلاره. دا سابه د 5 دقیقو لپاره په همدغه د کلورین په اوبو کې پرېږدو او وروسته کولی شو ترې استفاده وکړو. اوس د لاسونو د پرېمینځلو سمه تګلاره ګورو چې ما او مدثر جان دا د مخه ترسره کړې ده. یوازې په سکرین ګورو او پرې بحث کوو. ښه ګرانو زده کوونکو، لکه څرنګه چې وینئ، اول لاسونه لمدوو په اوبو باندې او وروسته بیا د صابون په مرسته لاسونه ښه سره مښو تر څو کف وکړي. استاده، که د لاس مینځلو صابون نه وي نو بیا څه وکاروو؟ زلمه جانه، بیا کولی شو د لاس مینځلو مایع استفاده کړو. وروسته له هغه نه، لکه څرنګه چې مو ولیدل، مدثر جان هم ترسره کړل، د یو بل لاس په مرسته د لاس شا او د ګوتو منځونه په ښه توګه مښو. ولې د لاس مینځلو په مایع او په صابون خپل لاسونه پرېمینځو؟ نارنج جانه، ځکه چې صابون او د لاس مینځلو مایع په خپل ترکیب کې د میکروب ضد مواد لري او میکروب پاکوي. په دریمه مرحله کې بیا د ګوتو منځونه ښه مینځو، لکه څرنګه چې مدثر جان یې ترسره کوي. ملک صاحب، د لاس مینځلو پر وخت مو دقت له ناروغۍ ژغوري، همداسې نه ده؟ دقیقا بکتاش جانه، همداسې ده.
او بیا د شست ګوته د یو بل د لاس په مرسته باندې ښه مینځو لکه څرنګه چې وینئ. او بیا د لاس نوکان د ورغویو په مرسته ښه پاکوو تر څو میکروبونه یې له منځه لاړ شي. او په پای کې لاسونه او کش کوو او د دستمال په مرسته یې وچوو. استاده مدثر خو میکروبونو ته سخته سزا ورکړه. هو نارنجي جانه د میکروب له منځه وړلو لپاره باید هم دا کار وکړو. وروسته بیا لاسونه په اوبو او کش کوو او وروسته په دستمال یې وچوو او بیا خوړل پیلوو. کوم دي؟ خواړه چیرې دي؟ نارنجي کله چې لوست خلاص شو بیا لاړ شه او خواړه وخوره. ښه ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس. که پوښتنې لرئ کولی شئ پوښتنه وکړئ، که نه بیا زه پوښتنې لرم. نه معلم صاحب موږ کومه پوښتنه نه لرو، تاسو کولی شئ پوښتنې وکړئ. ډېر ښه. نو لومړۍ پوښتنه زلمی جانه ته ځواب کړه. د لویو کولمو اوږدوالی او قطر څومره دی؟ د لویو کولمو اوږدوالی 1.5 متره او قطر یې 7.5 سانتي متره دی. آفرین. دویمه پوښتنې ته به حسن جان ځواب راکړي. نسناستی کوم حالت ته وایي؟ کله چې په لویو کولمو کې اوبه جذب نشي او دفع شي دې حالت ته نسناستی وایي. ډېر ښه. دریمه پوښتنه بکتا جانه ته ځواب کړه. قبضیت کوم حالت ته وایي؟ کله چې لویې کولمې ډېرې اوبه جذب کړي او دفع کول ستونزمن شي دې حالت ته قبضیت وایي. ډېر ښه. فیصل جانه وروستۍ پوښتنې ته ځواب راکړه. د میوو او سبزیجاتو د پاکولو لپاره څه شی کاروو؟ باید مالګه او کلورین وکاروو. آفرین زیرکو زده کوونکو، ډېر ښه ځوابونه مو راکړ. اوس راځئ د درس پایلې په لنډو ټکو کې وګورو. د درس پایلې: ویټامینونه، سودیم، پوتاشیم او 90% د اوبو آیونونه د اضافي توکو له محتویاتو څخه د لویو کولمو په مرسته جذبیږي. د قبضیت لاملونه: عصبي ناراحتۍ، رواني فشارونه او د کولمو پرازیتونه دي. د اپنډکس د غدې میکروبي کېدل او پړسوب د اپنډیسیت ناروغي رامنځته کوي. د اپنډیسیت نښې: د اشتها کموالی، د نامه په برخه کې شدید درد، کانګې او مړه تبه ده. د هضمي سیستم د ناروغیو د مخنیوي لپاره باید شخصي او چاپیریالي حفظ الصحې ته پام وکړو. د درس پایلې مو په لنډو ټکو کې وکتلې. هیله مند یم ډېر څه به مو ترې زده کړي. اوس راځئ راتلونکی درس هم وګورو. راتلونکی درس د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. ګرانو لیدونکو دا و زموږ د نن ورځې درس. هیله مند یم چې ډېر څه به مو ترې زده کړي. تر بیا او بل درس مو په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم. د الله په امان.